السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ډیره اهمه فائده ده او د هغې خلاصه دا ده چې د بېځایه غوسې د بچ کېدلو نه او د فتنو نه د بچ کېدلو دپاره بهترینه مسنونه دعا چې دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل مبارکی بیبي ام سلمې رضی الله عنها ته ښودلې وه چې کله دې بیبي رسول پاک علیه السلام مبارک ته درخواست وکړه چې ما ته غوسه راځي. رسول پاک علیه السلام ورته دا دعا وښوده: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. مسند احمد کې دا مسنون دعا راغلی ده. ترجمه یې داسې ده: اللهم یا الله رب النبي محمد، زمونږ د نبی محمد صلی الله علیه وسلم ربا، اغفر لي ذنوبي، زما ګناهونه ما ته معاف کړي، واذهب غیظ قلبي، او زما د زړه نه غوسه وباسي، واجرني من مضلات الفتن ما احییتنا، او پناه راکړي ما ته د ګمراه کوونکو فتنو نه تر څو چې زه ژوندی یم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.